مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه قصه بیانول چې عقبه ابن ابي معيط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مېلمه کړی و، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خوړلو څخه تر هغو انکار کاوه چې عقبه د شهادت کلمې ونه وایي، او عقبه هم د عقیدې په لحاظ نه بلکې د میلمه د ډوډۍ خوړلو دپاره د شهادت کلمې وویلې. او د عقبه آشنای ابی ابن خلف د هغه څخه ډیر ناراضه او خپه سو. د خپل خوشاله کېدو دپاره یې وعقبه ته دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ به ورتکې، او عقبه هم دغه د انسانیت څخه لري او ناوړه کار وکړي چې په دغه باره کې د سورة الفرقان دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هغه د قیامت ورځ در په یاد کړه چې دغه ظالم به د پښیمانۍ په سبب د ډېره غمه او افسوسه به په خپلو لاسو خولې لګوي او وایي به چې کاشکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه پر لار تللی وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، او وایي به ما لره دې ویل هلاک او خرابي وي، کاشکې مې فلانی چې دغه ابی ابن خلف دی د ځان دوست او خلیل نه وای ګرځولی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، په تحقیق زه د ګمراه کړم د ذکر او نصیحت د قرآن پس له هغه څخه چې ما ته راغلی و. بیا نو الله عز وجل فرمایي: وکان الشیطان للانسان خذولا، او شیطان د انسان د پاره شویونکی او خطا ایستونکی دی. عقبه ابن معيط به د قیامت په ورځ وایي ډیر افسوس دی، قریبه و چې زه اسلام ته داخل سوی وای، مګر ابی ابن خلف کافر ورته راغلی او گمراه یې کړ. نو به د قیامت په ورځ د پښیمانۍ په خپلو لاسو غاښونه لګوي چې ایمان او اسلام یې د لاسه ووتی، سره د دې چې دی ورنږدې سوی و. ابو جهل ملعون به ځینې وختونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنستی، قرآن مجید به اورېدی او بیا به ولاړ سو، نه ایمان راوړي او نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کاوه. خو پر دې سربېره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو هم ازاراوه، د عبادت او لمانځه څخه به منع کاوه، او بیا به دغه خپل د شر په عمل فخر هم کاوه لکه یو لوی کار چې یې کړی وي. او د ملعون په باره کې د سورة القیامه دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. يعني
بیا یې نه یقین وکي او نه تصدیق وکي دغه قرآن او نه لمونځ وکي مګر قرآن یې درواغ وباله او د ایمان څخه مخ وګرځاوه او بیا دغه مجلس څخه خپل اهل یا کورنۍ ته په تکبر سره ولاړی او د اولی ورځ څخه چې ابو جهل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې په حرم کې لمونځ کوي ابو جهل منع کاوه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقام ابراهیم سره لمونځ کاوه ابو جهل ورته راغلی ویل یا محمد ما ته دغه کار څخه نه منع کړی کله بیا دلته لمونځ کړی وو زه در سره جوړ سم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې ورته ودرېدی ابو جهل ویل یا محمد ته په چی شي زما مقابله کولای سې په والله زه په دغه شار کې تر ټولو ډیر نفر لرم او په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو جهل تر ګریوانه ونیوي وی شوراوه او دا آیات شریفه ووایه اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا دا الله دشمن ابو جهل وویل ایا ته ما ته په عذاب سره وعده راکوي یا محمد په والله نت او نستا رب په ما څه کولای سي او زه تر هغو ټول خلق معزز يم کم چې په مکه مکرمه کې ژوند کړی دي ابو جهل یوازې په دغه وینا سره کفایت نه دی کړی بلکې ورځ په ورځ یې دشمنی او عناد زیاتېده امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل و قریش ته ویل محمد ساس په حضور سر پر سجده ایږدي دوی ویل هو ابو جهل ویل زما د پلات او عزا سره قسم وي کما ولیدي پر غاړه به پښور کښېږدم او مخ به پمزکه پوری ورومږم په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او په لمانځه شروع وکړ ابو جهل په دې نیت ورهیسو چې پر غاړه پښور کښېږدي او هغه خپل شوم نیت عملی کړي قریش ورته ګوري چې نابو بر ابو جهل د شا پر طرف زغلی او لاسونه داسې شوروي لکه هغه څوک چې د ځان څخه یو شی منع کوي قریش ورته ویل ستر ته پیښ شو یا بل حکم ابو جهل ویل زما او د په مابین کې د اور خندق وو او مختمي وزرونه و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کدی ما ته رانږدې سوی وای ملائکو به اندام کړی وای دا یو څه بیان د هغه ازارو او تکالیفو کم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکول کېده سره لدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او خواږه شخصیت خاوند وو د عام او خاص خلقو په زړه کې یو وقار او دبدبه درلوده او پر دې سربېره د ابو طالب هغه چې په مکه مکرمه کې ډیر عظیم او محترم سړی وو په ساتنه کې وو دغه حال مګر هغه نور مسلمانان خاصتا هغه کسان چې ضعیف وو د هغو په مقابل کې دغه آزارونه ډیر شدید او ډیر ترخه او په عین حال کې هرې قبیله و هغه چاته د عذاب ورکولو وظیفه پر غاړه واخیسته کم چې د دوی د قبیله څخه مسلمانان سوي و یا مسلمانان ده او هر هغه څوک چې قبیله به نه درلوده و هغه ته به لچک او باش خلق وروګمارل هم به د قبیلو رئیسانو خپل زړه په سړاوه او هم به او باشانو قسم داسې سخت عذابونه ورکول چې په اوریدلو یې د انسان زړه ټوک ټوک کیږي راسي چې دغه عذابو او آزارو څخه یو څه واورو چې دا را معلومه سي چې اسلام په څونه تکالیفو نشر شوی تر ما او تارا رسیدلې دي خو بدبختانه چې نن ورځ موږ د هغه څخه بے پروا یو اولا ابو جهل چې به د هر چا د اسلام راوړلو واورېده کبه هغه سړی د قوم او شرف خاوند وو نو به خبر کړي او په اوسنۍ اصطلاح اختار به ورکړي ورته ویل به سړی خبر اوسه چې په مال او عزت کې به دونه تاوانونه در ورسوم چې ته به توان او طاقت و نه لري او کبه هغه سړی ضعیف وو نو به وهل او ټکول ورکول عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان سو د اکابه په هغه بوریا کې وپېچی چې د خرما د درختي د بلګو څخه به جوړه شوی و او بیا به د کښته څخه دود ورته جوړ کړي دی رضی الله تعالی عنہ به په بوریا کې پیچلی او دغه دوده به ورکول کېده مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې ډیر نازولی او ډیر پیشنی ځوان وو پناز او نعمت کې لوی سوی وو کوم وخت چې د مور د په اسلام خبره سو خواړه ځین منع کړ او د کورې وېستي
دغه نازولی مصعب د تکالیف او زحمتو څخه داسې پوست واچاوه لکه مار چې پوست اچوي. او یو بل د هغو کسانو څخه چې سخت ازارونه او تکلیفونه ورکول شوي دي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې د امیه ابن خلف مریی و. امیه به د ده په غاړه کې رسی ور واچول او بیا به د هلوکانو په لاس ورکړي چې د مکې مکرمې په غرو کې یې وګرځوي. تر هغو بیا ګرځاوه چې ټول هلوکان به ستړي سول او د بلال رضی الله تعالی عنه په غاړه کې به د دغه رسی زخمونه پاته وه. امیه به دغه رسی ونیول او بلال رضی الله تعالی عنه به په ډیر زور او شدت سره د ځان و طرف ته راکش کړي او دلته به شټینګ لرګي ووهه او بلال رضی الله تعالی عنه به په زور د دوبې د غرمې ولمرته کښېناوه او خواړه به نور کول. او تر دې ټولو اشد عذاب داو چې بلال رضی الله تعالی عنه به تر مکې مکرمې د باندې ودشت او غرو ته وېستی او پر هغه مځکه چې د لمر په حرارت به دونه توده سوې وه چې غوښې به پر کبابېدې. دا خبره هغه چاته معلومیږي چې د مکې مکرمې ګرمي یې لیدلې نو به پر دغه ګرمه او سوځونکې مځکه لڅ بې له کالو پرېیستی او بیا به یوه لو او درنه ډبره چې په څو نفرو به پورته کول د بلال رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېښول او بیا به ورته ویل په والله تر هغو به دغسې یې چې یا به مرې یا به د محمد څخه انکار کوي د لات او عزا عبادت به کوي. خو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به په دغه حال کې دغه ویل احد 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 احد. په وروسته کې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وسوه چې دغه جملې سر څه و؟ تا ولې دغه یوه جمله اختیار کړې وه چې احد احد؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل ما په اول کې قسم قسم جملې ویلې خو په ټولو کې دغه جملې و کفارو ته ډېر تکلیف ورکاوه او دغه جملې ډېر قهر وروستی او زما زړه غوښتی چې دوی زهیر کم نو ځکه مې یوازې دغه جمله د دوی د عذاب په سبب اختیار کړې وه. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه حال وو تر څو چې یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېدی او کفارو و بلال رضی الله تعالی عنه ته دغه عذابونه ورکول. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل مالک امیه څخه رانیوي بلکې خپل تکړه مریی د بلال رضی الله تعالی عنه په بدل کې ورکړي او څوک وایي په 5 یا 7 اوقیه د سپینو زرو یې رانیوي او بیا یې آزاد کړي. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه به ویل ابو بکر سیدنا واطلق سیدنا یعنی زموږ سردار ابو بکر زموږ سردار بلال آزاد کړي. او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه چې د بنی مخزوم د آزاد شوو مریانو څخه وو دی او د کورنۍ د هغو کسانو څخه دي چې ډېر تکلیفونه او زحمتونه یې لیدلي دي. د پلار چې یاسر نومېدی او د مور چې سمیه نومېده مسلمانان سو. مشرکانو به د ابو جهل په مشرۍ د ګرمۍ په شدید موسم کې دشته وایستل او هلته به سخت عذابونه ورکول. د دوی په مثل عذابونه ډیرو لږو کسانو لیدلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تېرېدی دا د دوی عذاب به لیدي نو به وفرمایل صبرا آل یاسر فإن موعدكم الجنه. یعنی د یاسر کورنۍ یا اولاده صبر کوي ستاسو د پاره وعده سوی ځای یا د ورتګ ځای جنت دی او دوی همیشه په دغه عذاب کې وو تر څو چې یو ورځ ابو جهل نور هم د دوی عذاب ورډیر کړي او د عذاب ورکولو په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پوچ او پحش ویل. سمیه رضی الله عنها د یوې خبرې جواب ورکړي او په دغه وخت کې د شهادت کلمې وویلې. ابو جهل د ډیره قهره په نیزه ووهل او مړه یې کړه. سمیه رضی الله عنها په اسلام کې اوله شهیده ده او بیا یې پر یاسر راواچول او وهیه. یاسر چې سپینږیری او ضعیفه سړی وو خو بیا هم پر دین ټینګ وو ویل هیڅ کله دغه دین نه پرېږدم. نو یاسر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وهلو کې د ابو جهل ملعون د طرفه ووژل سو او شهید سو. بیا یې نو پر عمار چې د دوی زوی وو راواچول. پس له هغه څخه چې د مور او د پلار یې د په حضور شهیدان کړه و دته هم قسم قسم وهل او عذابونه ورکړه. یوار به پر ګرمو ډبرو پریستی یوار به لو درنه ډبره د پر ځګر ورکښې شول یوار به په اوبو کې غټاکي
دا وهل او عذابونه و داسې اندازې ته ورسېده چې د تحمل او زغملو امکان یې نه و. ابو جهل ورته ویل په والله تر هغو دې نه پرېږدم چې و محمد ته ښکنځل ونه کړې او پر لات او عزا ښه ونه وایې. معلومه خبره ده چې عمار رضی الله تعالی عنه دونه ځان ټینګ کړي چې په وسه یې پوره وه، مګر وهل او عذابونه په داسې اندازه کې وه چې دی نور طاقت نه درلودی او مجبور سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په بدو سره یاد کړ. ابو جهل په دې سره هم کفایت ونه کړ، ویل یا نور یې هم وه او ویل تر هغو دې وهم پر مځکه یوه توره خزدکه رهي وه چې ونه وایه چې دغه خزدکه زما رب دی، تر څو چې عمار رضی الله تعالی عنه د عذاب د سختی او د شدت څخه د ابو جهل د غوښتنې خبرې وکړي. بیا یې نو پرېښاوه. اوس نو عمار رضی الله تعالی عنه ډېر غمجن او خپه دی چې ولې مې پر وهلو صبر ونه کړ او ولې دا خبرې راڅخه وویل سوې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عذر او ژړا سره ورغلی، ویل یا رسول الله نه پرېښولم، مور یې راووژل، پلار یې راووژي او زه هم تر هغو وهلم تر څو چې تا ته مې بد وویل او بیا مې وویل دغه خزدکه زما رب دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا زړه څه ویل؟ یعنی په زړه کې دې څه ویل؟ عمار رضی الله تعالی عنه ویل زړه مې پر ایمان مطمئن و، یعنی زړه مې پر ایمان ټینګ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمار ان عادوا فعد، یعنی که بیا ستا د وهلو د پاره راغله بیا د دوی د خوش خبري وکړه. او په دغه باره کې په سورة النحل کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. یعنی هر هغه څوک چې پس له ایمان راوړلو پر الله جل جلاله کافر سي پر هغه د الله غضب دی، به له هغه چا څخه چې زور پر وسی او د مجبوریه د کفر کلمه وایي او په داسې حال کې یې وایي چې د زړه په ایمان سره مطمئن او آرام وي. مګر هغه څوک چې سینه یې و کفر ته پراخه وي اعتقادا دغه د کفر په کلمه راضي وي نو پر دوی د الله جل جلاله د طرف غضب دی او دوی ته په آخرت کې ډېر لوی عذاب سته، دې ته مرتد ویل کیږي. نو عمار رضی الله تعالی عنه یا د عمار په مثل که پر چا زور راسي او زړونه یې د ایمان ډک وي جبران د کفر کلمه په وویل سي هغه معاف دی. او بل ابو فکیهه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې افلح او د بني عبد الدار مریی و، د پر پښه به رسی ور وتړل او پر دبرینه مزکه به کشاوه. او بل هغه څوک چې د اسلام او ایمان په لار کې ډېر وهل او ټکول زغملي دي خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه دی چې د ام انمار بنت سباع الخزاعي مریی و. مشرکانو په د ډیرو سخت عذابو خوند کتلی دي. دی رضی الله تعالی عنه به تر وېشتانو نیولی وو او کشاوه به غاړه به ډیره سخت ور پیچل تو واره پر داسې ډبرو پرې ایستلې دي چې پر هغو به یې اور بل کړی وو او بیا به یې پر د یوه لو ډبره کښېښول چې د هغه ګرمو ډبرو څخه شور ونه خوري. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه به پر سره ریګ لڅ پڅ پرې ایستي یا به پر ډبرو اور بل کی چې هغه ډبرې به داسې سوې لکه اور پر دغه ګرمو ډبرو به پرې ایستي او کشاوه به. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې حضرت عمر او نور اصحاب کرام ناست و، خباب رضی الله تعالی عنه هم حاضر و. عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا خباب کوم عذاب ډیر سخت وو چې در باندې تیر شوی دی؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین دغه په مثل می بل عذاب نه دی لیدلی او شاه یا املا یې لڅ کړه. حاضرین ورته ګوري چې په ملا کې یو لوی کډی یا والده چې د اوجو څخه نیولې بیا د ملا تر لاندې حصے پورې رسیدلې ده. د رضی الله تعالی عنه په ملا کې توره سوځل سوی واله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو
ملا کیندل سوی او سوځل سوی. ویل والله داسې عجیب او غریب زخم می نه دی لیدلی، دا یې څه در وکړه چې دا زخم در پکښې جوړ سو؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین، کفارو پر ډبرو اور بل کړي او په دا اور کې یې نورې ډبرې هم کښېښولې، څو دا ډبرې ټکې سرې سوې، داسې وګرځېدلې لکه اور. او بیا یې زما څخه کالي وکشه او تر پښو یې ونیولم، پر دغه ډبرو یې پرېیستلم او پر کشولم یې. د هغو ډبرو اثر دغه دی چې وینې. پس له هغه څخه چې کفارو و خباب رضی الله تعالی عنه ته دغه عذاب او د اسلام راوړلو سزا ورکړه، خباب رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ډیره درد څخه یې ژړل. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف تر پوښو لاندې او د کعبه شریف په دیواله پورې مشتی وو. خباب رضی الله تعالی عنه ورته کښېنستی او ویل یا رسول الله، قریش ډیر عذاب راکړي او ډیر یې آزار کړو. خپل ملا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورښکاره کړ چې دغه حال مې دی او دغه یې را سره وکړ. تر دغه نو زیات عذاب څونه او څه شوي؟ ایا ته و الله جل جلاله ته دعا نه کوې؟ ایا ته د الله جل جلاله څخه زموږ نصرت نه طلبوې؟ د خباب مقصد دا دی چې د مسلمانانو ژر نصر او بری په نصیب سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او وی فرمایل یا خباب، هغه کسان چې تر تاسې د مخه یو مسلمان نفر به راوستی او غار به وکیندي، په دې غار کې به دا مسلمان ودراوه او نور غار به په خاورو ډک کړي، بیا به د اوسپنې اره د مسلمان پر سر ورکښېښول، پر مابین به اره کړي، دوه حصې به کړي. بل مسلمان به راوستی، د اوسپنې تیرې ژمنځې به ورته نیولې وې، د دغه نفر غوښې او رګونه به ورژمنځول. بیا هم دغه عذابو هغه خلق د دین څخه نه اړول. یا خباب، والله الله جل جلاله به دغه دین پوره او کامیاب کړي، تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضرموت څخه تر صنعا پورې یوازې ځي او بیا له یوه الله د بل چا څخه به نه بیریږي. صنعا او حضرموت په یمن کې د دوو ښارو نومونه دي. مګر تاسې تلوار کوئ، نصر، کومک، کامیابی راتلونکي دي، مګر د آزار د قبلولو څخه چاره نشته. دا امتحان دی، صبر غواړي. باید صبر وکړي چې مجاهد د منافق څخه وپیژندل سي، او خامخا باید صابر د بے صبر څخه جلا سي، او خلق بیل الهی امتحان نه پیژندل کیږي او نه معلومیږي. او د الله جل جلاله دغه قول چې فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یعنی خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پریښول سي چې فقط دونه ووایي چې موږ ایمان راوړی دي او دوی به امتحان نکړل سي. دغه آیات شریف مقصد دا دی چې خلق دې دا ګمان نه کوي چې فقط دونه ووایي چې موږ مسلمانان یو، بس پر دغه به پریښول سي او امتحان دې نکړل سي. یا امتحان ضروری دی. ورونو، په ژبه سره د ایمان دعوه کول اسانه کار نه دی. هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلاء او امتحان ته دې هم تیار سي، ځکه دغه امتحان دی چې صادق او کاذب په معلومیږي. که دغه سي امتحانونه نه وي، خلق صادق او کاذب نشي سره پیژندلای. او بل هغه څوک چې ډیر عذاب ورکول سوی دی، زنیره رضی الله عنها، دون عذاب ورکول سو چې د سترګو دید یې د لاسه ورکړي، یعنی ړنده سوه. نو کفارو به ویل چې لات او عزال ړنده کړه. څرنګه چې دې لات او عزا پرېښول او دا د هغو څخه منکره سوه، عبادت یې نه کوي، نو هغو ړنده کړه. مګر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه. سترګې بینا سوې چې دا هم یوه الهي معجزه وه او کفار وشرمول سوه. او بل هغه څوک چې ډېر عذابونه ورکول سوي دي، یوه ښځه وه چې نوم یې نهدیه و او یوه لور هم ورسره وه. دوی دواړو ایمان راوړي او د دوی مالکه چې یوه ښځه وه و دوی ته عذابونه ورکول. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغلی، ویل ولې عذاب ورکوي؟ ښځې ویل والله دوی بل چا د لارې نه دي ایستلي بېله تا، قسم په الله هیڅکله به پرې نږدم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل قسم مه یادوه،
ښځې ویل نو یې راڅخه رانیسه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دواړې رانیولې او آزاد یې کړې. او بیا په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع شوه چې قوي او غني مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمان منځیانې د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا به آزادول. خاصتا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار سو. هر چیرې چې به ضعیفه مسلمان مریی یا مسلمان منځه ولیده هغه به رانیول او آزاد به کړ. څو چې اوه یا اته نفره یې آزاد کړ. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمان وو ورته وویل زویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوي که قوي نفر آزاد کې کومک پدې وکړي. د ضعیفه د آزادولو څخه به څه فایده واخلي؟ دوی په خپل ضعیفه دي تا ته فایده نشي رسولای. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل پلاره زه د دې لپاره نه آزادوم چې زما کومک وکړي بلکې زه د الله جل جلاله د لپاره آزادوم. نو د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې د سوره اللیل دغه آیاتونه نازل شو چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى، یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې لپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي ځان په پاک. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او د سره د هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې د هغه بدله او عوض ورکوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، خدا د ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا د پاره وي. ولسوف يرضى، او جرد چې خامخابه دی د الله جل جلاله د طرفه راضي سي. ورونو دغه آیاتونه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې نازل شوي دي. دا چې دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا د لپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودي. نو الله جل جلاله فرمایي چې ډېر ژر به دی د الله جل جلاله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقاء راضي سي. خود آیاتو مضمون عام دی. کنن ورځ هم یو څوک بیل خپل شخصي مقصد د الله جل جلاله د رضا د لپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي، هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي. ولسوف يرضى، دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله د پاره کوي او د هغه تر شای خپل فائدہ نه سنجولې، الله جل جلاله به په آخرت کې راضي کی. ورونو د زړه مالک الله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی. نو موږ باید په خپل عملو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو. د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او فائدې په نظر کې ونه نیسو. دا د دې لپاره چې هغه ښه عمل مضایع او عبث نشي. د خیر هر کار مو باید د الله جل جلاله د پاره وي. د هغه مسلمانانو څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او آزار سوي دي یو هم د بني مؤمل یو منځ ده. او دې ته چا عذاب ورکاوه؟ عمر ابن الخطاب. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه وخت لا نو مسلمان سوی دا کار په خپل خوښه او د ثواب لپاره کاوه، ځکه نه دی د دې مالک او نه د قوم څخه. کوم وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنه د خپل کارو څخه فارغ شو نو براغلی دې ته به وهل او عذابونه ورکول او دا به په صبر و. تر هغه به وهله چې قوي او جبار عمر بستړی سو نو به ورته ویل چې زه معذرت غواړم چې ستا وهل را څخه پاتې سو او په دې سبب مې پریښولې چې زه ستړی سوم. کني دا مې خوښه و چې نور دې هم ووهم. هغه مسلمان منځ بورته ویل چې دا هم د الله جل جلاله کار دی چې ته ستړی کړې. نو به په دغه ورځ پریښول او بیا به سبا د دې د وهلو د پاره راغلی او وهل به ورکول. عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو هغه ډیر شدید دشمن و. په ټول قریشو کې د مسلمانانو سخت او شدید دشمنان دغه دوه نفر و چې یو یې ابو جهل او بل یې عمر ابن الخطاب او دا منځ هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رانیول او آزاد کړ. او مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوش یا غوایی په پوست کې وپیچل، بیا به په ګرمي کې پر سره ریګ واچول
او په ځینو به د اوسپنې زغره واغوستل، بیا به پر تودو ډبرو پریستل. ورونو دغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې عذابونه ورکول شوي دي ډیر زیات دي او د دوی قصې زړه دردونکې دي. قریش چې به د هر چا په اسلام خبر شو هغه به منع کاوه او عذابونه به ورکول. دا خو درته معلومه ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اولي ورځې څخه و اسلام ته په دعوت شروع وکړه او همیشه به د اسلام اظهار او اسلام ته دعوت کاوه، مګر قریشو د دې کار څخه منع کاوه او څوک یې نه پرېښول چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عزم کړی وو چې همیشه د الله جل جلاله و دین او اسلام ته بلنه وکړي او په هر واسطه سره چې وی اسلام نشر او ښکارا کړي. نو یو ورځ د کعبه شریف سره د قران مجید په ویلو په لوړ आवाज شروع وکړه او وایي قریش بیا د په وهلو شروع وکړه. ډیر سخت او شدید وهل یې ورکړه. سره د دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قریشو د اشراف څخه وو، خو هغه صبر نور ته وکي او دونه یې ووهه چې ویني پر بهیدلې. د سر څخه یې پر مخ او شا دونه ویني راو بهیدې چې مخ یې د سر څخه نه معلومه دي. چا چې ورته وکتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی کڅټ. او یو بل هغه څوک چې د اسلام او دعوت اظهار یې کاوه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ډیر ضعیفه ډنګر او کوچنی سړی وو. دونه ډنګر وو چې خلقو به د پر ډنګرتیا او نروي پښو خندل. د تر ډنګرتیا پوری یو قصه. یو وخت دا بیا په ورسته کې په مدینه منوره کې عبد الله ابن مسعود د خرما ودرخت ته وختي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام هم ناستو. د خطلو په وخت کې د عبد الله رضی الله تعالی عنه د پښو پوندې ښکارا سوې. اصحاب کرامو چې دا د وچ او نری پوندې ولیدې وې خندل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا تاسو د عبد الله پر ډنګرتیا خاندي؟ په والله د ابن مسعود پښه په ترازو کې د احد تر غره درنیږي. نو دغه کوچنی دنګر او ضعیف عبد الله ابن مسعود هم په ښکارا سره خپل اسلام اعلاناوه. یو ورځ یې د کعبه شریف سره سوره الرحمن په لوړ आवाज وایه. قریش پر راټول شو او د په وهلو شروع وکړه. د قران مجید وایي او قریش وهي چې چپسه بسته، مګر در رضی الله تعالی عنه وایه په دغه وهلو او ټکولو کې هم د قران مجید تلاوت نه پرېښاوه ترڅو چې سوره الرحمن یې پوره ووایه او هغه هم ډیر وهل ورکړ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دا دې په ځان څه وکړه؟ دا ویل یا رسول الله کدی خوشوي سبا یې بیا وایه. د اصحاب کرامو زړه ته ایمان نه نوتلیو او دا یې هغه ایمانی جوش او جذبه و. محترم ورونو، هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه قسم عذابونه او شدید تکالیف واوري، د هغه سره دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې ولی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګرو ته دا عذابونه او آزارونه ورکول کېده، حال دا چې دوی پر حق و. او ولی الله عز وجل دوی دغه عذابو څخه نه ساتل، حال دا چې دوی د الله عز وجل لشکر وو او په دوی کې رسول الله وو او دوی د الله و دین ته دعوت کاوه او د رب عز وجل په لار کې جهاد کاوه. جواب شم متوجه سي. په دې دنیا کې د انسان اول صفت دا دی چې دی مکلف دی، یعنی د الله عز وجل د طرفه د دڅخه غوښتل کیږي چې داسې شیان برداشت او تحمل کی چې په هغو کې مشقت او زحمت وي. نو اسلام ته دعوت او فی سبیل الله جهاد دغه مکلفیت تر ټولو مهم جز دی. او دا چې موږ وایو چې موږ د الله جل جلاله بندگان یو، دغه بندګۍ سره لازمی تړلی او مهم شی دی چې موږ به دغه الهی مکلفیت منو. ځکه که زموږ پر غاړه الهي اوامر او مکلفیتونه نه پراته بیا نو بندګي او عبودیت معنا نه لري. زه د الله بنده یم، د چیش لپاره بنده یم؟ خامخا مکلف یم.
او د الله عز وجل د پاره د انسان بندگی او عبودیت د الله جل جلاله د الوهیت د ضرورت څخه یو ضرورت دی. کومش په خپل ځانو کې خپل عبودیت حس نکو نو پر الله جل جلاله مو ایمان کومه معنا نه لري. چې د دې ټولو خبرو مقصد او معنا داس و کوم وخت چې یو انسان مؤمن سو هغه باید خپل ځان عبد او بنده وبولي. کوم وخت چې عبد او بنده سو هغه باید ځان مکلف وبولي. کوم وخت چې مکلف سو نو د مکلفیت سره د مشکلاتو تحمل کول او د نفسي خواهشاتو سره جهاد او مقابله کول تړلي او ضروری دي. نو دغه مقصد د پاره په دې دنیا کې د الله پر بندگانو د دوو کارو عملي کول واجب او ضروری دي. اول د اسلام دین ټینګول او د واقعي اسلامي ټولنې جوړول. دا اول مکلفیت سو زموږ پر غاړه. دوهم د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره د سختیو مشکلاتو او خطرو قبلول او دغه مقصد د پوره کولو لپاره د مال او سر شندل. یعنی الله عز وجل موږ په ایمان مکلف کړیو او د ایمان ترڅنګ موږ د هغه مشکلاتو په زغمولو مکلف کړیو چې موږ دغه ایمان و مقصد ته رسوي. که څه هم دغه تکالیف او مشکلات ډېر خطرناک او درانه وي. که د الله عز وجل اراده وای پس له ایمان به د اسلامي ټولنې د جوړولو لپاره لارې چارې اسانه کړې وای. مګر یا په داسې کېدلو کې زموږ عبودیت و الهي دربار ته نه معلومه دي او نه ثابته دي. موږ دا نسوي ثابتولای چې موږ د ایمان د اعلان څخه خپل ژوند او مال پر الله عز وجل خرڅ کړی دي او زموږ ټول غوښتنې او خواهشات د هغه څه تابع او پیرو دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. دا موږ نسوي معلومولای. کداغه تکالیف او مشکلات نه وای بیا نو مؤمن او منافق صادق او کاذب پر دغه لار یو قسم تله او یو د بل څخه نه پیژندل کېده. نو ځکه هر هغه څه چې د اسلام و داعیانو او مجاهدینو ته د اسلامي ټولنې د قائمولو په لار کې پیښیږي دا د تاریخ د شروع څخه په کون کې الهي قانون او الهي طریقه ده چې دغه درې شی د هغه غوښتنه کوي. اول د الله جل جلاله د پاره د انسان د عبودیت لازم والی لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوهم د عبودیت سره مکلفیت تړلې دي. یعنی کوم وخت چې بنده سوی نو په یو څه مکلف هم یې. هیڅ نر او ښځه نسته چې دوی د بلوغ سن ته ورسیږي او د الله عز وجل د طرفه څخه دي مکلف نه وي چې اول په خپل ځان کې اسلامي قوانین عملي کړي او بیا د اسلامي ټولنې د جوړولو کوشش وکړي او دغه هدف د حاصلولو په لار کې به ډېر تکالیف او آزارونه قبلوي ترڅو چې د مکلفیت معنا ښکاره او موجوده سي. دریم د صادق او کاذب ښکاره کېدل او معلومېدل. که خلق یوازې پر داسې حال پرېښول سي چې فقط په ژبه سره د اسلام او د الله جل جلاله د محبت دعوه وکړي نو صادق او کاذب سره یو شی سو. مګر یا ابتلاء او امتحان هغه ترازو دی چې صادق د کاذب څخه جلا کوي. لکه څنګه چې الله عز وجل د سورة العنکبوت په اولو آیاتو کې فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني آیا خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پریښول سي چې فقط وایي موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نکړي سي او خامخا موږ امتحان کړی دي هغه کسان چې تر دوی د مخه او خامخا به الله جل جلاله فعل ظاهری سره هغه کسان معلوم کې چې صادق دي او خامخا به معلوم کې هغه کسان چې دروغجنان دي. همدارنګه رب عز وجل د سورة آل عمران
په 142 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته بننوځئ حال دا چې الله بس تاسو څخه هغه کسان نوی معلوم کړي چې جهاد یې کړی دی او هغه کسان نوی معلوم کړي چې پر سختیو یې صبر کړی دی؟ هیڅ کله داسې نه ده، بلکې الله عزوجل په ظاهري علم سره صادق او کاذب معلوموي، مجاهد او تشتیدونکي معلوموي، ولولو درجو او نعمتو ته هغه کسان رسیدلای سي چې د الله جل جلاله په لار کې هر قسم ستړیا او تکالیف قبول کړي، د ځان او مال د قربانولو د پاره همیشه تیار او آماده وي. دا د بندگانو د پاره الهي قانون دی او په الهي قانون کې حتی د انبیاء او صدیقینو سره تغیر او تبديل نسته. فلن تجد لسنة الله تبديلا. نو د همدغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ترده صلی الله علیه و آله وسلم د مخه ټول انبیاء آزار سوي او زهیر سوي دي، او د همدغه مقصد د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام زهیر سوي دي، تر داسې اندازې چې ځینې تر عذابو لاندې شهیدان سوي او ځینې وړاندې سوي دي، سره د دې چې دوی د الله عزوجل په حضور د ډېر فضیلت او لوړ مقام خاوندان وو. نو دغه معلوماتو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې دغه عذابونه او آزارونه تکالیف او مشقات هغه طبيعي لار ده چې الله عزوجل د مسلمان او د مقصد په مابین کې ورته ایښی ده. یعنی مسلمان و خپل مقصد ته هغه چې دوی په مکلف دي په هغه اندازه ورنږدې کیږي کم چې دوی په کومه اندازه په دغه لار کې تکالیف او زحمتونه ویني او په دغه لار کې شهیدان ورکوي. نو ځکه که مسلمانان د دین او اسلام په لار کې تکالیف او زحمتونه وویني، بند او شهادتونه وویني، دوی ته دا نشای چې نا امید سي، بلکې برعکس دا هغه کار دی چې دغه دین د طبيعت سره برابر او موافق دی. دا هغه لار ده چې دوی یو مقصد ته رسوي. یعنی که مسلمانانو د الله عزوجل د اوامرو د اطاعت په لار کې د اسلامي ټولنې د جوړولو په لار کې هر څونه تکالیف او ضررونه ولیده، دوی باید یو او بل ته د نصرت زیری ورکړي، ځکه دوی په دغه قربانیو وبري او نصرت ته ورنږدې کیږي. او دغه خبرې دلیل د خباب ابن الارق په قصه کې واضحه او روښانه دی. کم وخت چې د ډېر عذاب تر لیدلو وروسته هغه چې د بدن ډېره حصه پسرو او تودو ډبرو ورؤتو کړې و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او دغه عذابو شکایت ورته کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه غوښته چې د مسلمانانو د پاره د نصرت دعا وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب هم په دغه معنا سره و. کتا ته د الله جل جلاله په لار کې دغه آزارونه او تکلیفونه عجب معلومیږي، نو پوسه چې مقصد ته درسېدو لار دغه ده او د ټولو هغه کسانو د پاره چې ایمان یې راوړی دی دغه الهي قانون دی. ډېر کسان د دین په لار کې د سر څخه تر پښو پورې د اوسپنې په ژمن سوي دي، د اوسپنې په اره سوي دي، خو دې عذابو د الهي دین څخه نه دي منع کړي. کته په دغه عذابو کې د بری او نصرت څخه د ناامیدۍ دلایل یا علامې ویني ته خطاوتلې، بلکې حق او ثابت خبر داده چې ته په دغه عذابو او دردو کې پر هغه لار رهیه چې و بری ته دی ورنږدې کوي. او په والله الله عزوجل بدا دین ژر کامیاب کی، تر داسې اندازې چې یو سړی به د صنعا څخه تر حضرموت پورې ځي او بیل الله جل جلاله د بل شي یا چا څخه به نه بیریږي. ورونو دغه مقصد د اثبات لپاره ډېر دلایل او مثالونه شته، خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیري تر نور څه ویلو تیریږم او فقط د الله عزوجل په هغه قول سره کفایت کوم کم چې د سوره التوبه په 111 نمبر آیات کې فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. یعنی بشکه چې الله عزوجل د مؤمنانو څخه د دوی ځانونه او د دوی مالونه رانیولې دي چې خپل ځان او مال په سبیل الله جهاد کې قرباني کړي،
په څه شی رانیولي دي چې دوی لره جنت دی. مسلمانان د الله عز وجل په لار کې جنگونه کوي، تکلیفونه او زحمتونه زغمي. نو کله مسلمانان کفار وژني او کله بیا کفار مسلمانان شهیدانوي. د ارقم ابن ابي الارقم کور د دغه عذابو او آزارو په وخت او مقابل کې د پوهې او حکمت کار داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان د اسلام د اعلانولو او ښکار کولو څخه منع کړي، که په خبرو سره وي که په عمل سره. مسلمانان باید خپل اسلام ښکارا او اظهار نکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره باید په سری ډول یا په پټه یو ځای شي. ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو سره په ښکارا او د مشرکانو په حضور ټولنه او اجتماع وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې کفار په هر وسیله سره چې وي د دوی په مابین کې لريوالي راولي او د دې امکانات شته چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دي جنگونه وشي. او داسې هم یو وار پیښ شو، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د المانزه او عبادت د پاره د مکه مکرمه په شیلو کې سره یو ځای کېده. د کفارو څخه یو څو نفرو دوی ولید، نو کفارو بدی او ناوړه خبري ورته وکړه، په نتیجه کې جنگ ته سره ورسېده. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د کفارو څخه یو سړی داسې ووهه چې ویني وروبهولې. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أتاك بكف د انسان تر ټولو لوی ضرورت تعلیم أتاك المركز الصيفي فحياك او تر ټولو غوره تعلیم اسلام. بكفه الخيرات من الخيرات اوس له تعلیم الاسلام رادیو څخه صحبه الأخيار جدوا للعلا سعيا ينادي 100.1 FM کندهار. ينادي